السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو دا د یو بیا حاضر شم د ښکلې زبردست انګلیسي ویډیو سره ترڅو تاسو وکولی شئ چې انګلیسي ریډینګ په ډېر اسانۍ سره وکولی شئ. نو دا ډېره ښکلې ښایسته ویډیو ده او د تاسو څخه هیله کوم چې زما چینل کې ګډون وکړئ ترڅو انګلیسي په ډېر اسانۍ سره همدلته زده کړئ. نو راځو سټارټ اخلو. د کیمل ته په پښتو کې ویل کېږي اوښ، یعنې اوښ ته په انګلیسي کې کیمل وایي. صحیح ده. The camel can go without water for a long time. یعنې اوښ کولی شي چې بغیر له اوبو د زیات وخت لپاره حرکت وکړي. long time نه د اوږدې مودې لپاره. Some people think بعضې خلک فکر کوي it store water in its hump. هم تاسو پیژنئ که نه، د اوښ ډوډۍ ته ویل کېږي په انګلیسي کې هم. Some people think بعضې خلک فکر کوي it stores چې دا اوبه ذخیره کوي in its hump په خپل ډوډۍ کې. This is not true چې دا رښتیا نه ده یا دا خبره نه ده. It store food دا ذخیره کوي، یعنی ذخیره کوي خوراک in its هم په خپل ډوډۍ کې. Then the camel's body change the food into fat. بیا د اوښ بدن دغه غذا پر وزده باندې بدلوي. fat معنی وزده. Then the fat is stored in the hump. بیا دغه وزده په دغه ډوډۍ کې ذخیره کیږي. A camel cannot store the fat all over its body. یو اوښ نشي کولی چې په خپل ټول بدن کې وازده وساتي، یعنی غوړ وساتي یا ذخیره کړي. یو اوښ نشي کولی چې په خپل ټول بدن کې وازده یا فات ذخیره کړي. Fat all over an animal's body یعنی غوړ د حیوان په ټول بدن کې keeps the animal warm. د حیوان یعنی بدن ګرم ساتي، یعنی وزده یا فیټ د حیوان بدن ګرم ساتي. Camel lives in the desert. کیمل په صحراو کې اوسیږي. desert معنی صحرا. They don't want to be warm during the day. دوی نه غواړي چې د ورځې په جریان کې ګرم واوسیږي. صحیح ده. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي په زړه پورې خپرونه. تاسو هم کولی شئ چې ورته د باندې بار بار تمرین ترسره کړئ ترڅو وکولی شئ انګلیسي ته وده ورکوئ. نو راځئ یو ځل بیا په تکرار کوو. The camel can go without water for a long time. Some people think it stores water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel's body changes the food into fat, then the fat stored in the hump. A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal's body, and animal's body keeps the animal warm. Camel lives in the desert. They don't want to be warm during the day. نو تاسو هم د ځان سره دغه شیان بار بار تکرار کړئ ترڅو انګلیسي